پلار بچی له صحیح تربیتونه کی او وهي او شرمای او بچی لوشي او پلار سره بیا بد اخلاقی اندې کې بګنی کنه ګور پلار چې ستاسو تربیت نه کړی دا هغه ګناه پلار تعالی توجه نه درکې دا هغه ګناه دا معاملې د الله جل شانه سره دی تاسو ظلم کوي دا معاملې د الله جل شانه سره ته به د مور او پلار په هر حالت کې دا غي بقدر کې دا غي بخیال ساتي نو ټیک ته ضروري نه چې دا غي سره پاتې شو دا غي سره اوسېږي خو پتا چې کوم حقوق دي د مور پلار خدمت هغه د خدمت محتاجي مور پلار خرچه دا تمام سيزونه دې ته مکلف او ته دا غي خیال ساتي هغه ته کنزل کې هغه ته سپوري وي هغه ستا خیال نه ساتي او جدا مسله ده هغه معاملې د الله جل شانه سره دا غي به الله جل شانه ته پوسکي او بل دا مور پلار چې بچو ته دروغ وي دا جایز دي دا معاملې د الله جل شانه سره ده دې کې زموږ ستا کار چې هغه دروغ وي کريستیا وي هغه چې نه پیږي په خبره باندې او بچي پوي نه بری پوي په کړی دا ګناه کار دی بابا دې سم کو چې دا وته وي د خپل بچي په ځای چې بل ماشوم هغه توجه ورکړي او غزا سره ګرځي او خپل زوی هغه اګنور کوي دا څه کول جایز دي بالکل ناجایز دي ناروا دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اکرموا اولادکم فانهم خلقوا لغیر زمانکم تاسو د خپل بچوله عزت ورکړئ ځکه تاسو مستقبل لري روانه زمانه کې به تاسو پکاري السلام علیکم مفتی صاحب الله تل کامیاب لرا امين جزاکم الله مفتی صاحب زما یو سوال لري چې آیا فعل لیدل د لاس ګناه ده کنه فعل لیدل او په دې باندې حکمونه لګول دا ټول د مشرکانو کار دی د دین اسلام سره تعلق نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک د داسې انسان خو لاړ شي چې خلکو ته مستقبل خبرونه وي مطلب دا نجومی لاړ شي یا پالګر لاړ شي یا جادوګر لاړ شي چې هغه ته دا وجه ستاسو په لاس کې دی چې تاسو بدا کی یو داسې وکي او ستاري او سیاري او پلان کې دا تمام خبر نبی رسول الله فرمایي چې داسې انسان له څوک لاړ او دا تصدیق وکړي او د ټیک لري فقد كفر بما انزل الله على محمد دا په قرآن باندې کفر کوم چې الله په نبی رسول الله نازل کړی دي نه ځان ساري دا کفر کارونه اسلام او ایمان کې سفر اخته او بل دا چې د کې څومره فرض دي اسلام دا دی چې ته گواہی ورګي چې الله جل شانه ما سوا بالمعبود برحق هغه نشته او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله جل شانه پیغمبر دی دې ته شی ویل شي دې ته اسلام ویل شي او بل ایمان دې ته ویل شي چې ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالی دا شی دې ته ایمان ویل شي دا په معنا باندې څه چې موږ ایمان مفصل وایو ایمان مجمل څه وایو نه هغه از د کول شي دی د هغه په باندې اعتماد کول په الله اعتماد کول په پیغمبرانو اعتماد کول د صحایف اعتماد کول په آخرت باندې اعتماد کول په تقدیر باندې اعتماد کول دا د خیر او د شر کوم تقدیر دی دا د شدید د ایمان ویل شي په دې اعتماد کول چې تمام څه الله جل شانه د طرف نه دي عشان فرشتو باندې اعتماد کول چې دا الله جل شانه یو مقربه دا هغه مخلوق دی د ایمان ویل شي بس فرایض پرې کې څوک په ایمان کې فرایض او شپږ فرایض دي به کوم چې تاسو سمایات کوم چې په امنت بالله دي امنت بالله کې کوم څه تذکرہ ده د شپږ څه تذکرہ د شپږ باندې فرایض دي د ایمان مفتی صاحب زما سوال دار چې په ګناه فخر کول کفر دی که چاله پته نه او هغه خپل ګناه ټول ته کوی نو سبق کی بس توبه استغفار دی او تاسو محترم خو ملي درې زمون کور کې یو ونه راخته ده او هغه کې هر قسم فروټس دي وغیرہ وغیرہ خان دا مطلب چې خوشحالي او برکتونه هغه بس تاسو نصیب کیږي ترقی او نصیب کیږي خان څوک چې د قران ختم کوي او بیا قران مجید نه راځي نو بس سزا بدای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ کې یا الله د مقام او دی قران مجید شاته ورزول د غیله بکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د الله په خدا چې هغه تا کوم سرویس سټیشن ته لګي ولته بل صفای کوي مفتی صاحب چې د چا زوی وشي هغه نوم کې خدای الله چا حق دی د پلار د نکاح د ترک د مور او بل دا چې دینونو کې به کوم نوم برکتی محمد احسن فاروق محمد عمار فاروق محمد عیسی فاروق محمد اظهر فاروق او یا تاسو د خپل سر نه نومونه وخای او لنه خبره خدا ده چې کله یو ماشوم پیدا شي نو هغه کې په اغل نوم خودل د هغه د پلار حق دی د پلار حق دی چې هغه خپل بچی نوم کړي دا یو خبره خو صحیح طریقه ده چې ټول په کور کې مشورو کې په نوم باندې هغه په مینه محبت نوم کې څوک په خفم نشي او خپل نوم هغه سجیشن هغه بمش دا یو خبره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشکات کې روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماشوم پیدا شي پلار له پکار دي چې هغه خپل نوم کړي د بلوغت پورې دا تربیت کوي د بالغ شي دا نکاح کوي دا واده کوي نبی رسول الله فرمایي چې څوک بالغ شو او پلار هغه داسې وکړي چې دا هغه نکاح ونه کړل هغه بس هغه ګناه کوله دا ټول ګناه د پلار په سر باندې معلومیږي دا سیده تمام حقوق د پلار دي بل دا تمام نومونه چې تاسو ذکر کړی احسن فاروق محمد عمار فاروق محمد عیسی فاروق ټول خپل نومونه بس دا کې یو کې دي ها زما په خپل دونو ډیر زیات وخت چې هغه نبی رسول الله په هغه د الله جل شانه په وخت یو عبد الله یو عبد الرحمن یا صرف دې مفتی په دروغ خو بیانول بیا تعبیر وستل
دا څنګه دي. دویم نظر حفاظت لپاره یو وظیفه په دې لږ بیانو کې. اولنه خبره دا ګوره که خوب ته په رښتیا بیانې او خوب ته په دروغ بیانې خو که چا د هغې څنګه تعبیر راویستو نو د هغې به هم هغه شان آوټپوټ او نتیجه به هغه راوځي. کله کله خلک په ګپ کې او په دروغو کې چا ته خوب بیان کړي چې ما داسې خوب لیدلی، حالانکې دا اکثر خلک دې لپاره کوي چې زما ته خوب پرهېزګاري چا ته ښکاري شي، خو ده ته پته نشته که خوب ته لږ مخکې وروسته شو نو زندګي یې تباه شي د هغې سره، روغ هر څه به وران شي. نو دا شی دی کې احتیاط پکار دی. اصل دروغ ویل دا ښه کار نه دی او ګناه ده. دویم د نظر حفاظت لپاره وظیفه، د نظر د حفاظت وظیفه دا چې بس نظر ښکته ساته. په دې لږ بیانو کې په دې سورۃ نور کې ما بیان کړی، تاسو یوټیوب کې هغې کې لاړ شئ، پلې لسټ هلته سورۃ نور دی باقاعده، نو هلته آیتونه راوړئ، په هغې یو دوه درې ورځې تقریبا ما بحث کړی. او مفتي صاحب چې قتل وشي مطلب څوک ووژني د هغې لپاره معافي شته او که نشته؟ بالکل معافي شته. دا وایي چې قتل وشي مطلب دا معلومیږي داسې چې دا ویل غواړي چې هر چا په خطا کې قتل وشي. قتل کول جدا شي، قتل کېدل جدا شي. دا وایي چې قتل وشي نو مطلب دا دی معلومیږي چې قتل هغه چا په خطا کې وشي، نو بس هغه معافي غواړي د الله جل شانه نه. دوه حقوق هغه به درته راجع شي، دوه قسم حقونه هغه به در راشي، بیا به هغه حقونه پوره کوي. اولنی حق هغه دا دی چې دې کم عاقلې دي، کم خانداني او دې کم میراثواري هغې ته به دې دیت ورکوي چې کم سل اوښان دي په شریعت کې. خو بیا د هر ملک خپل قانون دی، د هغې مطابق تقریبا پاکستان کې 8 لاک دی یا 18 لاک دی دغسې روپۍ دیت. دا اولنی حق دی، هغې باندې ځان پوه کړي، د هغې نه پس هغه ادا کړي. دویم حق هغه د الله جل شانه دی چې ته به 2 میاشتې قتل خطا کې مسلسل 2 میاشتې به روژې هغه به ونیسي. نو که دغې نه ته هغه حاصلې چېرته ونشي کولی، داسې بیمارې روژې نشي نیولی یا دغه شانتې کفاره نشي ادا کولی، هغه دیت نشي ادا کولی، هغه خلک دې معاف کړي، بس بالکل ته معاف یې د الله جل شانه نه، بس توبه استغفار کوه، دغه کافي ده. مفتي صاحب د کور په واده کې د ښځو ناسېدل کېدای شي دا مطلب چې ګډېدل ګناه ده او که نه انسان پې کفر ته وځي، ډېر ضروري سوال دی. که دا ناسېدل ته ګډېدو ته نو بیا خو یو زنانه چې هغه د چا په واده کې ګډېږي او په خادو کې ګډېږي، دا خو علامت د دې دی چې یاره دا ډېر لاندې خاندان والا زنانه ده، دا خپله بېعزتي کوي، د خپل اولاد د هغې زندګي تباه کوي، خپله معاشره هغه تباه کوي. زه حیران یم چې دا اندامونه چا ته ښودل او دا خوځول، دې له حرکت ورکول د نامحرمه خلکو په مخ کې، په دې باندې دې زنانو ته څه ملاوېږي؟ بس الله جل شانه دې معافي وکړي. السلام علیکم مفتي صاحب، زه په دوبۍ کې یم، د کار ټایم کې زه پینټ شرټ اچوم او د مونځ په ټایم کې زه د پینټ پنسي رافولډ کوم، دا څنګه دي؟ او نصوارو کاروبار څنګه دی؟ نصوارو کاروبار دا مکروه دی او پنسي رافولډ کول دا مکروه کار دی. نو کوشش دا کوه چې ته د خپل پینټ لږ راچوتی هغه چې کوم پنسي دی هغه مه راړوه، ځکه چې دا عمل په مونځ کې مکروه دی چې ته د کپړې څه حصه هغه ځان پسې راټوله کړي، هغه په خپل حالت کې نه پرېږدي. داسې به نه کوې، ښه پینټ ته لږ چوته وه، پنسي مه فولډ کوه. السلام علیکم مفتي صاحب، د سجدې په حالت کې که زویرګي یعنې جماعي یعنې اسویلی چې موږ ته وایو هغه راشي نو په خوله لاس اردو او که نه بالکل لاس عدل پکار دي، ښه مانځه کې د هر حالت کې دغه په احادیثو مبارکو کې راځي. یو سړي په خوب کې یو کمره کې مفتي صاحب لیدلی دی او سره علما کرام هغه لیدلي دي، او مفتي صاحب هغه ته وایي چې ایاک معلومیږي داسې چې کوم مفتي صاحب په خوب کې لیدلی دی ستا سره مخلص دی او سمه لار ده ښیي. هم اسماعیل السلام علیکم مفتي صاحب، زما سوال دا دی چې اکثر د ډاکټر سره احمد بیان ګورم، هغه خپل بیان کې وایي چې د اقامت دین دپاره کوشش کول داسې فرض دي لکه څنګه چې مونځ او روژه فرض ده. نو ستاسو سره زما هم دغه رایه ده کوم چې ډاکټر سره احمد صاحب رایه ده، دغه شانتې فرض دی د اقامت دین دپاره محنت کول څنګه چې مونځ فرض دی. السلام علیکم مفتي صاحب، ما خوب لیدلی شپې لمر راختلی دی او روښنایي ډېره زیاته ده، زه ډېر زیات ویرېږم دی. نو سوال یې کړی دی، مطلب دا دی چې الله جل شانه څه تکلیف کېته او د هغې نه دې وباسي الله جل شانه، یا څه تکلیف را روان دی او تکلیف نه پس الله جل شانه تعالی خیر درکوي. چې څوک د یو برانډ د هغې کاپي جوړوي او بیا دغه څیز خرڅېدل جایز دي؟ بالکل ناروا او ناجایز دي. او که د هغې د طرفه اجازت میلاو شو بیا ټیک ته، اجازت نه میلاو دا حرام دي. په دې نوم استعمالول او په هغې باندې پیسې ګټل یا په دې برانډ د هغې نوم استعمالول په هغې باندې پیسې ګټل دا ټول حرام کارونه دي. مفتي صاحب، زه خپل درد بل چاته نشم بیانولی، زه چې هر یو سم کار کوم مفتي صاحب ما الټه کېږي، خلک را سره بد کوي. بس د الله جل شانه د عافیت سوال کوه، اللهم انا نسألک العفو والعافیة فی دیننا و دنیانا، دا دعا غواړه الله به خیر کړي انشاءالله. د اولاد د فرمانبردارۍ لپاره مفتي صاحب وظیفه راته وښایه پلیز. دغه دعا وایه قرآن مجید کې په سورة فرقان کې په آخري رکوع کې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، دغه دعا وایه، دا بهترینه وظیفه ده. زما هسبند مې په خوب کې ماران لیدلي دي، ماران یې څنګه لیدلي د هغې د رنګونو مختلف تعبیرونه دي ما بار بیان کړي.